سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. میراج شینوار یم. په ICT باندې موږ او تاسې درسونه شروع کړي وو، کلاس مو پیل کړی وو. په هغې کې 8 درسونه موږ او تاسې ریکارډ کړي وو. په هغې کې مهمو موضوعاتو باندې موږ او تاسې کار کړی وو. نننی زموږ او ستاسې نهم درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسې د مارکیټ په مهمو حرکتونو باندې خبرې وکړو او بعد له دې به موږ او تاسې په ډسکاونټ پریمو باندې خبرې وکړو. همدارنګه PDRS باندې به خبرې وکړو. بعد له دې به یو څه نور موضوعات هم تدریس کړو. موږ او تاسې په کنسولیډیشن، ایکسپنشن، ریټریسمنټ او ریورسل باندې خبرې وکړو. ګورئ دا د مارکیټ مهم حرکتونه دي، یعنې همیشه مارکیټ په همدې څلورو حرکتونو کې یو حرکت لري. یعنې چې هر کله تاسې مارکیټ تعقیب کوئ، یا به تاسې سره کنسولیډیشن مارکیټ کوي، یا به ایکسپنشن کوي، یا به ریټریسمنټ، یا به ریورسل. یعنې مارکیټ په همدغه څلورو حرکتونو کې موږ تاسې سره څه کوه، حرکتونه کوه. په دغه څلورو حالتونو کې موږ تاسې سره مارکیټ حرکتونه کوه. اوس به موږ تاسې راشو او په دې باندې به ځان پوه کړو چې کنسولیډیشن موږ تاسې سره څه ډول جوړیږي، ایکسپنشن څه ډول جوړیږي، ریټریسمنټ څه ډول جوړیږي او ریورسل موږ تاسې سره په مارکیټ کې څه ډول جوړیږي. ګورئ موږ تاسې سره په مارکیټ کې یا هم کله چې تاسې ګولډ چارټ ته راشئ یا بل نزدک ته راشئ یا بل ته، مارکیټ رینج مارکیټ په دغه شکل باندې څه کوه، مارکیټ په دغه شکل باندې حرکتونه ترسره کوي. ټیک شو، مارکیټ په دغه شکل باندې حرکتونه په یو رینج کې مارکیټ څه کوه، په یو رینج کې مارکیټ حرکتونه ترسره کوي. چې اصلا د حرکت ته موږ تاسې څه وایو، دا کوم رینج کې چې مارکیټ حرکتونه ترسره کوي دغه رینج ته موږ تاسې وایو دا د مارکیټ څه شی دی، دا د مارکیټ کنسولیډیشن دی. صحیح شو. په یو رینج کې چې کله موږ تاسې سره مارکیټ راځي همدغه ډول رینج جوړیږي، مطلب په سپورټ او ریزسټنس ایریاو کې د حرکتونه ترسره کوي، نو دې ته موږ تاسې وایو کنسولیډیشن. صحیح شو. دا زموږ تاسې سره څه شو، کنسولیډیشن، یعنې مارکیټ په رینج حالت کې. ګوره په دغه شکل کې موږ تاسې سره مارکیټ حرکتونه ترسره کوي، نو دې ته موږ تاسې وایو کنسولیډیشن. د کنسولیډیشن نه مطلب زموږ ستاسې دا دی چې مارکیټ په سپورټ او ریزسټنس ایریاو کې څه کوي، په سپورټ او ریزسټنس ایریاو کې حرکتونه ترسره کوي. ګوره همداسې سپورټ او ریزسټنس ایریاو کې مارکیټ حرکتونه ترسره کوي. ټیک شو. نو دې ته موږ تاسې وایو کنسولیډیشن. مارکیټ څه وکړل، مارکیټ کنسولیډیشن وکړه. بیا هر کله چې دغه کنسولیډیشن یا دا رینج ماتېږي، چې هر کله دا رینج ماتېږي، یا پورته طرف ته دا رینج ماتېږي یا ښکته طرف ته دا رینج ماتېږي، که پورته طرف ته هم رینج مات شو یا ښکته طرف ته، نو دې ته موږ تاسې څه وایو، دغه پورته حرکت چې کوم ترسره کېږي دې ته موږ تاسې وایو مارکیټ څه وکړل، مارکیټ ایکسپنشن وکړه. دا حرکت ته موږ تاسې وایو ایکسپنشن. دا حرکت د مارکیټ زموږ ستاسې لپاره څه دی، که چېرته مارکیټ ډاون حرکت وکړي، یعنې یو طرف ته مارکیټ شي وکړي، یو طرف ته مارکیټ حرکت وکړي. ګورئ مارکیټ رینج شو، کنسولیډیشن جوړ شو. کله مارکیټ یا اپ حرکت وکړه یا ډاون حرکت وکړه، نو چې هر کله یو طرف ته دغه رینج مات شو، نو د حرکت ته موږ تاسې وایو ایکسپنشن. صحیح شو. ایکسپنشن دا حرکت ته موږ تاسې وایو. چې کله ایکسپنشن مارکیټ وکړه، بعد له دې مارکیټ راشي او دغه د په ځای کې موږ تاسې سره یا ایفیجي وي یا هم موږ ستاسې اکویلیبریم، نو اکثره وخت په دې ځای کې ایفیجي وي. مارکیټ راشي دغه ایفیجي ته، چې دغه ایفیجي ته مارکیټ کله حرکت وکړه، نو دې حرکت ته موږ تاسې څه وایو، دې حرکت ته موږ تاسې وایو ریټریسمنټ. له ایکسپنشن وروسته مارکیټ یا ریټریسمنټ کې یا ریورسل کې. صحیح ده. چې هر کله مارکیټ کې ایکسپنشن وسو، نه ایکسپنشن وروسته مارکیټ یا ریټریسمنټ کې یا ریورسل کې. صحیح شو. په دې دواړو حرکتونو کې یا کېدای شي ریورسل وکړه مارکیټ، داسې ریورسل وکړه، یا کېدای شي مارکیټ ریټریسمنټ وکړه، دغه ایفیجي ته مارکیټ څه وکړه، ریټریسمنټ وکړه مارکیټ. صحیح شو. نو شاید دغه ایفیجي ته په دغه حالاتو کې ریټریسمنټ وکړه او مارکیټ لاړ شي خپل ډایرکشن ته څه وکړه، خپل ډایرکشن ته دوام ورکړه په دغه شکل باندې. صحیح شو. اوس دا حرکت چې دلته ایفیجي ته شوی دی، یا هم دغه منځ کې کومه کرښه چې ښکاري، دا ویني منځ کې کومه کرښه ده دلته چې ده، دې ته اصل کې موږ تاسې وایو اکویلیبریم. شاید مارکیټ دغه اکویلیبریم ته راشي او په دغه اکویلیبریم کې ایفیجي دلته شتون ولري. صحیح شو. ایفیجي دلته شتون ولري او مارکیټ په همدغه ایفیجي باندې څه شي، په همدې ایفیجي باندې مارکیټ سپورټ شي. زه به دې ته ولیکم ایفیجي. صحیح ده، ستاسې د زده کړې خاطره. اوس دا حرکت ایکسپنشن شوی دی او مارکیټ دغه ایفیجي ته کوم حرکت کړی دی، دې حرکت ته موږ تاسې څه وایو، دغه حرکت ته موږ تاسې وایو مارکیټ څه وکړل، مارکیټ په دغه ځای کې موږ تاسې سره د مارکیټ دا حرکت زموږ ستاسې لپاره ریټریسمنټ دی. صحیح شو. د مارکیټ دا حرکت زموږ ستاسې لپاره څه دی، ریټریسمنټ. راشو او دلته به زه په چارټ کې دا وګورم چې آیا دلته موږ سره څه راغلی. ګورئ موږ تاسې سره په مارکیټ کې دا رینج برخه ده. صحیح شو. دغه رینج ته موږ تاسې سره ټیک شو، دا رینج ته. صحیح شو. نو دغه رینج ته موږ تاسې څه وایو، دغه رینج ته موږ تاسې وایو کنسولیډیشن. زه به د دې دا لیکل یو څه کته کړم تر څو تاسې ته ښکاره شي. صحیح شو. مارکیټ دا برخه موږ تاسې سره څه شو، رینج برخه ده که نه. ګورئ مارکیټ یو رینج کې قرار لري، نو دې ته موږ تاسې وایو کنسولیډیشن. مارکیټ کې څه دی، کنسولیډیشن دی.
بیا دغه کنسولیډیشن دلته یو طرف ته مات شو نو چې کله مارکیټ د حرکت مات کړي دې ته موږ او تاسې څه وایو دې ځای ته موږ او تاسې وایو مارکیټ څه وکړل مارکیټ ایکسپینشن وکړه دغه برخه زموږ او ستاسې څه شوه ایکسپینشن ټیک شو مارکیټ کې دا ځای زموږ او ستاسې ایکسپینشن شو اوس مارکیټ په څه چل کا مارکیټ په دغه منځ کرښې ته چې ماته شوي دې ته موږ او تاسې وایو ایکویلیبریم صحیح شو ایکویلیبریم مارکیټ په دغه ځای کې اف یو جي ته ټایپ کا صحیح شو مارکیټ چې کله دغه اف یو جي ته ټایپ وکړه اوس دا اف یو جي ده که نه د اف یو جي ته مارکیټ ټایپ وکړه اوس دا حرکت چې کوم شوی دې ته موږ او تاسې څه وایو دې ته موږ او تاسې وایو ریټریسمنټ چې هر کله مارکیټ ریټریسمنټ وکړو او دغسې یو اف یو جي موږ او تاسې سره شتون لري نو مارکیټ راځي په دې اف یو جي کې سپورټ کیږي او مارکیټ لاړ او خپل مسیر ته څه وکړل خپل مسیر ته ادامه ورکړه په دغه شکل باندې موږ او تاسې سره څه کیږي په دغه شکل باندې موږ او تاسې سره دا جوړیږي په دغه اوس دا حرکت چې دی موږ او تاسې سره زه به د دې رنګونه یو څه تغییر کړم چې تاسې ته ښه پته لګي صحیح ده اوس دا حرکت چې دی دا کته چې شوی دا وینې دا زموږ ستاسې لپاره چې دی دا زموږ ستاسې لپاره یو ریټریسمنټ دی صحیح شو د دې به رنګ به زه بل ډول ته واړم تر څو هلته تاسې ته ښکاره شي صحیح شو دا ریټریسمنټ دی دا پلس د مارکیټ شی شو دا پلس مارکیټ اف ای جي شوه نو دغه زیړ حرکت موږ ستاسې سره ریټریسمنټ شو ګورئ مارکیټ څه وکړل یو رینج یعنی مارکیټ په یو سپورټ او ریزسټنس لیول باندې ګرځي صحیح شو دې ته موږ تاسې څه وایي دې ته موږ تاسې وایي رینج چې هر کله مارکیټ رینج جوړ کړو مارکیټ مجبور دی چې یو طرف ته حرکت وکړي دغه رینج یو طرف ته مات کړي چې هر کله مارکیټ دغه رینج یو طرف ته مات کړه د حرکت ته موږ تاسې وایو ایکسپینشن مارکیټ څه وکړل مارکیټ ایکسپینشن وکړي یو طرف ته حرکت وکړي شاید دغه ایکسپینشن لاندې ډاون وکړه یا شاید اپ یې وکړه پورته طرف ته چې کله ایکسپینشن وشو اوس په دغه حرکت چې د ایکسپینشن دپاره شوی دی موږ به راځو په دغه کنسولیډیشن 50% کې به موږ تاسې د ایکویلیبریم پورې مارکیټ راځي په دې ځای کې به موږ تاسې څه وګورو فیر ویلیو ګیپ به ګورو صحیح شو فیر ویلیو ګیپ به څه کوو موږ تاسې ګورو نو دې ته موږ تاسې وایو چې دغه مارکیټ دا ریټریسمنټ شو دا ایکسپینشن شو او دا کنسولیډیشن شو په دې ځای باندې انټري او مارکیټ لاړ خپل مسیر ته څه وکړل خپل مسیر ته ادامه ورکړه اوس راځو او نو موږ تاسې نور هم دا تشریح کوو ځکه دا مهم دی چې بار بار زه تاسې ته تشریح کړم ریورسل هم تاسې ته پکې تشریح کوو نو بیا به تاسې له دې مشکل سره نیاست اوس دغه برخه چې ده موږ تاسې سره مارکیټ څه شل دی مارکیټ رینج دی ټیک شو چې مارکیټ رینج دی نو اوس دلته موږ تاسې سره مارکیټ چې رینج شو دې ته موږ تاسې څه وایو دا زموږ ستاسې دپاره شو کنسولیډیشن په مارکیټ کې چې شو کنسولیډیشن اوس دلته مارکیټ څه وکړل دلته مارکیټ وکړل دغه مارکیټ وکړ ایکسپینشن صحیح شو یو طرف ته حرکت یې وکړ ډاون حرکت یې وکړ مارکیټ څه وکړل مارکیټ دغه ایکسپینشن وکړه چې هر کله مارکیټ دغه ایکسپینشن وکړه او تاسې په دې مارکیټ دلته ایکسپینشن وکړه که نه دا د مارکیټ ایکسپینشن شو او دغه ایکسپینشن وکولی شول چې یو لو واخلي دغه ایکسپینشن وکولی شول چې یو لو واخلي نو دلته موږ تاسې په دې پوهیږو چې مارکیټ اوس ریورسل کا صحیح شو مارکیټ دغه لو واخیسته که نه دا دې ته موږ تاسې وایو لیکویډیټي اکثره وخت چې لیکویډیټي واخیستل چې ایکسپینشن لیکویډیټي واخلي نو له دې وروسته مارکیټ څه چل کا د دې وروسته مارکیټ ریورسل کا نو دا حرکت چې دا پورته طرف ته شوی دی دا موږ تاسې سره کوم ډول حرکت دی ریورسل حرکت دی ټیک شو او دې ته موږ تاسې وایو مارکیټ څه وکړل مارکیټ ریورسل وکړه صحیح شو په دې موضوع باندې انشاءالله تاسې پوه شئ کنسولیډیشن وروسته مارکیټ ایکسپینشن کا دغه ایکسپینشن مارکیټ کې موږ تاسې که چیرته مارکیټ کې ایکسپینشن لیکویډیټي اخیستې وه په دې باندې باید موږ تاسې پوه شو چې اوس مارکیټ څه چل کا اوس مارکیټ ریورسل کا صحیح شو مارکیټ دلته وکړه ریورسل بیا کله چې مارکیټ په دې ځایونو کې دلته مارکیټ موږ تاسې سره رینج و کنسولیډیشن ایکسپینشن مارکیټ بیرته ټایپ څه ته وکړل مارکیټ ټایپ اف یو جي ته وکړه نو په دغه اف یو جي باندې دغه حرکت موږ تاسې سره چې دی ریټریسمنټ دی او ریټریسمنټ وروسته مارکیټ ځي او خپل مسیر ته څه کا خپل مسیر ته مارکیټ ادامه ورکوي صحیح شو په دغه شکل باندې موږ تاسې سره دا کار کا اوس به راشو او ګورئ دلته صرف دا لیکویډیټي اخیستل شوې ده او دا نه ده اخیستل شوې صحیح ده دلته بیرته ریورسل نشي راتلی که چېرته د ایکسپینشن دا ځای اخیستی وی بیا موږ تاسې د دې چانس و چې موږ تاسې دلته موږ تاسې سره څه رامنځته شوی یو ریورسل رامنځته شوی وی ټیک شو دا په مارکیټ کې ګورئ مارکیټ همیشه په دغه څلورو حالتونو کې چې که حرکتونه کا صحیح شو یا به مارکیټ ته سره کنسولیډیشن یا به ایکسپینشن له ایکسپینشن وروسته مارکیټ یا ریورسل کا صحیح شو یا ریورسل کا یا ریټریسمنټ کا صحیح شو په دې دوه حرکتونو کې به یو کا یا به ریورسل کا یا به موږ تاسې ریټریسمنټ کا چې ګورئ په دې کې مطلب ایکسپینشن کنسولیډیشن ایکسپینشن ریټریسمنټ مارکیټ لاړ خپل مسیر ته ادامه ورکړه کنسولیډیشن
اکسپینشن وشو کولی چې لیکویډیټي ګریپ کا لیکویډیټي واخلي مارکیټ ریورسل وکړه. ټیک شو. په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ د دې نور هم ډیر ډولونه په مارکیټ کې څه کوي په مارکیټ کې پیدا کړئ. اوس ګورئ دا برخه زموږ ستاسو لپاره مکمل یو شی دی، یو رینج دی. دې ته موږ تاسو وایي کنسولیډیشن. له کنسولیډیشن وروسته مارکیټ څه چل کړی دی؟ مارکیټ یو ایکسپینشن کړی دی. ټیک شو. مارکیټ ایکسپینشن وکړه، دا ایکسپینشن دی او دا موږ ستاسو لپاره چې دی ریټریسمنټ دی. څه شو مارکیټ دغه اف یو جي ارډر بلاک ته څه وکړل؟ ریټریسمنټ وکړه او مارکیټ لاړ او خپل مسیر ته څه وکړل؟ خپل مسیر ته ادامه ورکړه. څه شو دا ټول تاسو سره څه ډول راځي؟ دا ټول ستاسو لپاره یو رینج راځي. په مارکیټ کې دا یو رینج دی ستاسو لپاره. ټیک شو. اوس تاسو راشي او موږ تاسو به خبرو وکړو په ډیسکاونټ او پریمیوم باندې. ما مخکې په درسونو کې په ډیسکاونټ او پریمیوم باندې خبرې کړې وي، خو راځم او دلته یې لږه اندازه نورې خبرې په دې باندې کړم. صحیح ده. کولی شئ تاسو پریمیوم او ډیسکاونټ په فیب کې هم معلوم کړئ، فیب ریټریسمنټ کې. که نه یې تاسو سره په دغه کله چې تاسو یو ارډر بلاک کې اف یو جي رسموئ، تاسو کولی شئ په دې کې هم پریمیوم او په دې باندې هم د ډیسکاونټ ساحې ځان ته څه کوئ؟ د ډیسکاونټ ساحې تاسو ته ځان ته معلومې کړئ. صحیح شو. ګورئ موږ تاسو ډیسکاونټ وایو ارزانه ته او پریمیوم وایو ګران. ډیسکاونټ مطلب دا دی چې موږ تاسو ته یو شی په ارزانه قیمت کې میلاویږي. صحیح دی. په ارزانه قیمت کې موږ تاسو یو شی اخلو. ډیسکاونټ معنا مطلب په ارزانه بیه باندې موږ تاسو یو شی اخلو. او پریمیوم مطلب دا چې یو شی موږ تاسو ته په ګرانه تمامېږي یا په لوړ قیمت کې موږ تاسو ته یو شی کېږي میلاویږي یا موږ تاسو په لوړ قیمت کې چې کو خریداري کوو. چې موږ تاسو به بای پوزیشنونه په کوم ځای کې نیسو؟ په ډیسکاونټ کې نیسو. صحیح ده. یعنی بای لپاره کوم موږ تاسو سیټ اپ ګورو په ډیسکاونټ کې، ځکه په ډیسکاونټ کې موږ تاسو ته یو شی په کم قیمت په ارزانه قیمت باندې کېږي میلاویږي یا موږ تاسو ته په کم قیمت باندې موږ تاسو اخیستلی شو یو شی. او په پریمیوم کې یو شی موږ تاسو ته په ګرانه تمامېږي یا په لوړ قیمت باندې موږ تاسو په پریمیوم کې یو شی موږ تاسو چې اخلو هغه موږ تاسو په ډیر لوړ قیمت باندې چې کېږي تمامېږي. اوس راځم او تاسو ته ښیم. اوس تاسو فرض کړئ چې مارکیټ یو دغسې یو ډول حرکت موږ تاسو سره وکړه. صحیح شو. یو ډول حرکت یې وکړه مارکیټ. صحیح شو. اوس په دلته په دغه حرکت کې زما دپاره اف یو جي کومه اف یو جي مهمه ده؟ صحیح ده. چې یا کوم ارډر بلاک مهم ده یا دلته چې زه یو خریداري کوم په کوم ځای کې باید زه وکړم. نو د دې لپاره ستاسو لپاره مهمه ده چې مارکیټ کې تاسو د پریمیوم باندې یا ډیسکاونټ او پریمیوم یا دې کې تاسو دغه لیول وپېژنئ چې ډیسکاونټ ساحې زما دپاره کومې دي او پریمیوم زما دپاره کومې دي. نو دې لپاره تاسو راتللی شئ همدا کله چې تاسو ارډر بلاک اف یو جي رسموئ په دې باندې تاسو معلومولی شئ، په پیپ ریټریسمنټ باندې معلومولی شئ. خو زه راځم په دې باندې معلوموم. له دې څخه چې کوم حرکت شوی دی، هی زه راځم او دا زه په دې باندې چیک کوم معلوموم. ټیک شو. دا ټول حرکت ما څه کړه؟ دا ټول حرکت ما مارک. اوس دا په منځ کې کومه کرښه چې ده دا 50% دی، یعنې 50% له دې څخه پورته دی او 50% له دې څخه ښکته دی. چې دغه 50% د ښکته ساحې ته زه شوی یم، دا زموږ ستاسې ډسکاونټ راځي او د دې څخه د 50 څخه پورته ساحه چې ده دا زموږ ستاسې پریمیوم راځي. صحیح شو. دا زموږ ستاسې کومه ساحه ده؟ پریمیوم. اوس که دلته موږ تاسې فرض کړئ چې دا د ګولډ چارت دی. اوس که ګولډ موږ تاسې د 50% نه پورته په دې برخه کې موږ تاسې ټریډ کوو، نو دلته دغه ګولډ ټریډ موږ تاسې ته په ګرانه تمامېږي یا په لوړ قیمت کې موږ تاسې څه کوو؟ خریداري کوو. صحیح شو. یو شی په لوړ قیمت کې موږ تاسې اخلو. که چیرته دغه ګولډ قیمت راشي او دغه ډسکاونټ ساحې ته راشي، له دې 50% څخه لاندې یا 50% څخه لاندې راشي، نو دا ساحه چې د زموږ ستاسې لپاره ډسکاونټ دی. په دې ځای کې چې کله موږ تاسې ګولډ کې بای پوزیشن نیسو، نو دلته زموږ ستاسې لپاره څه وشو؟ دلته زموږ ستاسې لپاره یو شی په ارزان قیمت کې څه کېږي؟ په ارزان قیمت کې موږ تاسې لپاره تمامېږي. ګورئ چې کله موږ تاسې بای پوزیشن نیسو، خو بای پوزیشن به موږ تاسې چې نیسو په ښکته قیمتونو کې به بای پوزیشن نیسو، تر څو مارکیټ پورته لاړ شي. په بره قیمتونو کې خلک څه کوي؟ په بره قیمتونو کې خلک بیا سل پوزیشنونه نیسي. ګورئ په دغه ډسکاونټ ساحه کې به ته څه کوې؟ په دغه ډسکاونټ ساحه کې به ته بای پوزیشنونه نیسي. یعنې مارکیټ کې بایران دلته بای کوي په ډسکاونټ ساحو کې، دوی دلته بای نیسي او په پریمیوم ساحه کې دوی څه کوي؟ په پریمیوم ساحه کې دوی چې کا، په پریمیوم ساحه کې دوی سیل کا. یعنی په مارکیټ کې دوی په پریمیوم ساحه کې دوی سیل کا. په دغه شکل باندې په پریمیوم کې دوی سیل کا. صحیح شو. نو دغه زموږ ستاسې لپاره ډسکاونټ ان پریمیوم راځي. ګورئ لکه څنګه مثال یې تاسو ته درکوم. ښه. اوس راځم او زه به دا 1 هاور ته واړم تر څو له تاسو سره دا په ښه شکل باندې چې شي، په ښه شکل باندې جوړ شي او په دې کې بیا تاسو کوم مشکل ونه لرئ. را به شم 4 هاور ته. تاسو دا اکثره وخت خلک چې پریمیوم ان ډسکاونټ ساحې مارک کوي، نو دا ځان ته دوی په 4 هاور چارټ ډېر ښه راځي. ښه 4 هاور چارټ بیخي ښه راځي. بیا تاسو دلته کولی شئ اکثره خلک وایي چې ما دپاره اف یو جیانې ډېرې جوړې شوي. کومه اف یو جي مهمه ده؟ هغه اف یو جي ستا دپاره مهمه ده چې هغه په ډسکاونټ کې. صحیح شو. اوس فرض کړئ له دې ځای څخه تر دې ځای پورې حرکت شوی. تاسو کولی شئ فیب باندې هم دا ځان ته مارک کړئ، داسې په دې ترتیب سره
فیب باندې هم تاسې مارک کړئ چې دې ځای څخه ښکته دا 50% دا پورته هم 50%. خو زه راځم او دغه کوم دغه باندې چې ارډر بلاک اف جي رسموم په همدې ځان ته مارک کوم. ټیک شو. دا تر دې ځای پورې دا ساحه زما څه شوه، دا ساحه زما دپاره څه شو، دا پورته ساحه زما دپاره دا ټول حرکت ما څه کړه، دا ټول حرکت ما ځان دپاره مارک. اوس دا ساحه چې د زما دپاره دا لوړه دا پریمیوم ده او دا ساحه چې د زما دپاره ډسکاونټ ده. صحیح شو. اوس شاید اکثره کسان وایي چې یوه اف جي دلته ده، یوه اف جي دلته. کوم اف جي باندې زه ټریډ ولګوم؟ اوس دغه اف جي چې ستا په پریمیوم کې ده، مطلب که ګولډ ته په دې اف جي باندې بای دپاره ټریډ کوي نو دا شاید ستا ته په لوړ قیمت باندې څه شي، په لوړ قیمت باندې تا ته تمام شي. خو که چېرته ته په دغه اف جي باندې دا ټریډ ولګوې په دې اف جي باندې، نو دا اف جي ستا دپاره په کوم ځای کې ده؟ دا اف جي ستا دپاره په ډسکاونټ ساحه کې ده. صحیح شو. نو ستا ته شی په ډسکاونټ کې څه کېږي؟ په ډسکاونټ کې دا تا دلته بای وکړل نو په ډسکاونټ کې تا ته دغه ګولډ په دې ځای کې ارزان تمامېږي. که چېرته ته په دې اف جي باندې ټریډ کوې نو دا ستا دپاره په ګرانه تمام شي، یعنې پریمیوم ساحه ده. دا پورته پریمیوم ساحه ده، کته ډسکاونټ ساحه ده. او دغه منځ کرښه چې کومه ده دې ته موږ تاسې ایکویلیبریم یا 50% هم تاسې 50% هم تاسې د دې کرښې څخه پورته 50% ښکته هم 50%. نو دا زموږ ستاسې لپاره ډسکاونټ اینډ پریمیوم ساحې دي. صحیح ده. همدارنګه سیل دپاره هم تاسې په همدې ترتیب باندې کولی شئ. ټیک شو. په همدې ترتیب باندې تاسې فرض کړئ چې سیل کې مارکیټ موږ ته سره یو ډول حرکت کړی دی. صحیح شو. زه به راشم او دا به دلته تاسې ته وښیم، دا به ریسټ کړم تر څو تاسې په دې باندې پوه شئ. ټیک شو. اوس فرض کړئ چې په سیل کې مارکیټ له دې ځای څخه موږ تاسې سره په دې ځای پورې حرکت کړی. ټیک شو. په سیل کې مارکیټ له دې ځای څخه مارک کوئ، له دې څخه مارک کوئ، یا تاسې صرف دغه تاسې مارک کوئ هم مارک کولی شئ. ټیک شو. زه راځم په همدې باندې ځان ته له دې ځای څخه دا مارکیټ څه کوم مارک کوم. ټیک شو. چې هر کله مې مارکیټ مارک او زه راځم و سیل پوزیشن نیسم، دا سیل ټرین دی، سیل پوزیشن نیسم، نو په سیل کې چې زه نیسم زه به سیل په پریمیوم کې نیسم دلته. صحیح شو. چې دغه پریمیوم د سیل دپاره اتومات زما دپاره ډسکاونټ حسابه کې بدلیږي. خو په اصل کې به موږ تاسې په پریمیوم کې سیل پوزیشن نیسو چې یو شی موږ تاسې په لوړ قیمت کې واخلو. اوس که چېرته ته په دغه ځایونو کې سیل پوزیشن ونیسي خو مارکیټ ځي ستا سټاپ لاس اخلي که نه، نو سیل پوزیشن به بیا ته چېرته نیسي؟ سیل پوزیشن به ته په دې 50% څخه پورته په دې ساحو کې نیسي. صحیح شو. ټیک شو. پوه شوئ. او که اوس چېرته ته سیل پوزیشن په دې ځایونو کې ونیسي نو دلته خو مارکیټ دومره غټ سټاپ لاس په دې ځای کې اوس ستا سیل پوزیشن ونیو د 50% څخه ښکته سیل ونیو، ام مارکیټ پورته ځي دومره پورې ته هولډ کوي یا دومره ستا سټاپ لاس اخلي یا بل شی، دا ډېر زیات یو حرکت دی. که چېرته ته په دې ځایونو کې له دې 50% څخه پورته په دې ځایونو کې سیل پوزیشن دپاره ځایونه وګوري نو دغه سیل پوزیشن ستا دپاره بیسټ راځي. صحیح شو. په دغه شکل کې باندې موږ تاسې سره څه کار کا؟ پریمیوم اینډ ډسکاونټ کار کا. ځان سره ولیکل پی ډي ار آی میټرکس. اکثره وخت به تاسې له خلکو اورېدلي چې پی ډي ار آی څه شي. پی ډي ار آی میټرکس موږ تاسې څه ته وایو؟ ګورئ د پی ډي ار آی میټرکس اړوند تاسې دومره زده کړئ. په اصل کې پی ډي ار آی میټرکس چې دی موږ تاسې پریمیوم او ډسکاونټ ساحو ته وایو. صحیح ده. پریمیوم او ډسکاونټ ساحو ته موږ تاسې څه وایو؟ موږ تاسې دې ته پی ډي ار ایز میټرکس وایو چې په دې کې شامل دغه دي. پی ډي ار ایز میټرکس چې پکې شامل دغه دي. ګورئ میډیګیشن بلاک دی، ارډر بلاک دی، بریکر بلاک دی، اف یو جي دا لیکویډیټي وایر دی، آر بی مطلب دا ریجکشن بلاک. په دې باندې ما خبرې نه دي کړې، انشاءالله په دې باندې خبرې وکړو. د مارکیټ های او لو چې دي دا زموږ ستاسې دپاره پی ډي ار ایز میټرکس دي. صحیح ده. ګورئ موږ تاسې وایو چې پی ډي ار ایز میټرکس په اصل کې موږ تاسې پریمیوم او ډسکاونټ ساحو ته وایو چې په دغه پریمیوم او ډسکاونټ ساحو کې موږ تاسې سره دا شامل دي: ارډر بلاک، ریجکشن بلاک، همدارنګه اف یو جي، ورسره میډیګیشن بلاک، بریکر بلاک، مارکیټ های او لو، لیکویډیټي. دا زموږ ستاسې لپاره ټول څه شی دی؟ دا زموږ ستاسې لپاره ټول پی ډي ار آی میټرکس دي. صحیح ده. دا زموږ ستاسې لپاره پی ډي ار آی میټرکس دي. او پی ډي ار آی میټرکس په اصل کې موږ تاسې څه ته وایو؟ په اصل کې موږ تاسې پریمیوم او ډسکاونټ ساحو ته وایو چې په دغه پریمیوم او ډسکاونټ ساحو کې موږ تاسې سره دغه پی ډي ار آی میټرکس چې دي هغه شتون لري. لکه میډیګیشن بلاک دی، بریکر بلاک دی، ارډر بلاک دی، اف یو جي دا لیکویډیټي وایر دی، لیکویډیټي پول دی، ریجکشن بلاک دی، د مارکیټ های او لو دی. دا زموږ ستاسې دپاره دي پی ډي ار ایز میټرکس. صحیح ده. تاسې نه به اکثره خلکو نه اورېدلي چې دلته پی ډي ار ایز میټرکس شتون لري، پی ډي ار آی میټرکس شتون لري، پی ډي ار آی دا پی ډي ار آی ده، هغه پی ډي ار آی ده. نو پی ډي ار آی اصل کې پریمیوم او ډسکاونټ ساحو ته وایي چې پکې شامل میډیګیشن بلاک، بریکر بلاک، ریجکشن بلاک، ارډر بلاک، اف یو جي، فیر ویلیو ګیپ. صحیح شو. ریجکشن بلاک، مارکیټ های او لو، لیکویډیټي وایر، لیکویډیټي پول. دا شیان موږ تاسې سره په پی ډي ار آی میټرکس کې څه دي؟ میټرکس کې شامل دي. نو په دې هیله چې په نننۍ درس باندې تاسې پوه شوي یاستئ. که بیا هم له کوم ملګري سره غوښتنه، پوښتنه، نظر، پیشنهاد
کولی شئ کمنټ وکړئ. ډېره مننه.